افغانستان او افغانانو لپاره دوه د خوشحالۍ او پرمختګ خبرونه. لومړی خبر دا دی چې په خوست ولایت کې د پم جوړولو تولیدي فابریکې په کار پیل وکړ. د خوست والي محمد کټوازي ازادي راډیو ته وویل چې دغې فابریکې باندې 7 لک ډالره پانګونه شوې او په ورځ کې د 4 ټنه پم یا سپنج د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغې فابریکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا 350 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ښاغلی کټوازی وایي دغه فابریکه سماوات صنعتي پارک کې په 15 جریبه ځمکه کې جوړه شوې ده. د خوست ولایت د مقام د معلوماتو له مخې د مهال په خوست ولایت کې 215 لوی او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري. دوهم د خوشحالۍ خبر دا دی چې له افغانستان سره د چین دویمه جوپه مرسته شوې کرونا ضد واکسین د روان کال د جون میاشتې تر 10 نیټې پورې کابل ته رارسیږي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ویلي چې د نن په بیجینګ کې د چین د مرسته شوي 700,000 ډوزه کرونا ضد واکسین له چینایي چارواکو څخه تسلیم کړی دی. د نوموړي په خبره دا واکسین به د جون میاشتې تر 10 پورې کابل ته ورسیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا دوه د خوشحالۍ او پرمختګ خبرونه به مو تر پایه لیدلي وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.